د ننګرهار ولایت په لالپوري اولسوالی کې څه روان دي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په ټوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په لالپوري اولسوالی کې د ډیورن کرښې ته نږدې خپلو ځواکونو ته د تیارتیا خبر ورکوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په دې اړه په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو پر ډیورن کرښه د پاکستاني ځواکونو د تازه جوړېدونکو تاسیساتو د مخنیوي ترڅنګ د پاکستاني لوري لخوا غځول شوي اغزن تار هم ټول کړی او له ځانه سره وړی دی. په خبرپاڼه کې چې نن د ډسمبر په 22مه ماشال راډیو ته استول شوي راغلي چې د ختیځ زون تنظیم مشر او د ننګرهار والي مولوي محمد داود مزمل او د ولایت مرستیال د یو شمېر نظامي مسؤلینو په ملتیا د سیمې لیدنه کړې او هلته یې خپلو ځواکونو ته د هر راز ملاتړ او چمتووالي ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ډسمبر 21مه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس کېدي چې پکې یو ځایي طالب مشر د لالپوري اولسوالۍ په صفري نقطه کې د یوې پاکستاني پوستې ساتونکو ته د دې لخوا د تازه تاسیساتو د جوړولو پر خبرداری ورکوي او د فعالیتونو د درېدو غوښتنه ترې کوي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.